السلام علیکم. د ښځو په تعلیم باندې یو ځل بیا بدبختانه په افغانستان کې قیودات راغلي دي او زه په دې نه پوهیږم چې په دې کې به د افغانستان ملت او د افغانستان نظام څه ګټه وي. دا زما لسمه ویډیو ده د اول ورځ نه تر اوسه پورې چې زه تقاضا کوم د اسلامي امارت نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکړي. لیکن چې حقیقت دا دی، امر ثاني ته کولی شي هفتې ته ووایې، یو میاشت ته ووایې، 2 میاشتې ته ووایې، 6 میاشتې ته ووایې، دا تقریبا 3.5 کاله شو. دا امر ثاني د زمان اخره پورې دی. که چېرته موږ نه پوهېږو په حیث مسلمان، ځکه په حیث مسلمان زه په دې پوهېږم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. که هر څوک دا د دعوه کوي دا فرض العین دی او فرض الکفایه دی چې په هر چوکاټ کې واچوي، یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د ادرس نه چې په ښځو باندې تعلیم بند کړي. نو ځکه زه دا تقاضا لرم که چېرته موږ نه پوهېږو او ماشاءالله تاسو په دې موضوع ښه پوهېږئ، نو بیا اقلا موږ ته حکمت او دلیل واضح کوي چې په دې دلایلو موږ بند کړي دي. وضاحت شته دی نه؟ امر ثاني پورې پارکونو ته ښځې تګ بند دی، امر ثاني پورې د مکتبونه بند دي، امر ثاني پورې پوهنتونونه بند دي، امر ثاني پورې هم چند صحي بخشونه بند دي. او زه بیا په دې کې بیا مشکل لرم چې همدا جنۍ په سړک کې خیر ټولوي، امر ثاني پورې هغه بند نه ده، لیکن چې کله تعلیم کوي د یو انسان ژوند ژغوري هغه بیا بند دی. الحمدلله زما 2 خورګانې ډاکټرانې دي او یو خور مې نرس او قبیلګي لوستې ده. دوی 3 ونه دوامدار لګیا دي چې خلکو ژوند بچ کړي، د زنانو تکلیفونو ته رسیدګي وکړي، ماشومان وژغوري. آیا دوی غلط کار کوي؟ آیا تاسو نه غواړئ چې همداسې زموږ نور خویندې هم راشي او د خلکو ژوند وغوري په صحت کې، په تعلیم کې، همداسې په نور موضوعاتو کې چې کوم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې مطابق دي؟ که چیرته ته واقعا د دې خلاف یې، آیا دې ته ته راضي یې چې 15 کاله بعد، 10 کاله بعد زه او ته خپل میرمنې، خپل خویندې او میندې او نر ته ویسو یو ولادت دپاره؟ دې کې خو یو هم راضي نه دی. نو چې هغه ته راضي نه یې، بیا څنګه ځان کې ته رضایت پیدا کوې چې ته وایې امر ثاني پورې تعلیم بند دی؟ که چیرته په دې کې یو حکمت دی، عوامو ته تشریح کوي، دا د عوامو حق دی چې تاسو تشریح کړئ چې تاسو ستراتیژي څه ده. اسلام نوم خو ته هرګز څوک نشي ورکولی د اسلام ادرس نه بند دي، خو تاسو کولی شئ دا مو وایئ چې زموږ د قومي مسلو د ادرس نه یا د جغرافي ادرس نه یا سیاسي ادرس نه دا موږ بند کړي دي او د دې مشکلات د وجې نه چې موږ ټول 40 میلیون نفوس سره یو ځای شو او دغه مشکل حل کړو تر څو پر زموږ خویندې مکتب ته لاړې شي. سره د دې چې څومره اقتصادي، تعلیمي همچنان د یو ملک بدنامي ده. دویم یو خبره تاسو ته کوم، زما د خبره په غوږ ګورئ. د اسلام دپاره دا تور داغ ګرځېدلی دی، ځکه اسلامي امارت ځان ته اسلامي حکومت وایي، لیکن دغه عمل د اسلام ادرس نه نشي تشریح کولی چې ولې دا کار یې بند کړی دی. او نه کوم علما چې دې موضوعات ته راضي دي چې مذاکره وکړي که څوک وایي چې دا کار د اسلام ادرس نه دی، نه هغوی څوک حاضرېږي. که نن ته چا سره هم د اسلام بحث کوي، ته چې اسلام ته رانږدې شه، یو اسلامي نظام ته بحث کوي، خلک وګوره طالبان دا څه کړي دي، وګوره اسلامي امارت څه کړي دي، ښځې پارک نه بند دي. زه حیران په دې یم چې ښځې د زنانو پارک نه ولې بند شي. زه حیران په دې یم چې ولې ښځې تحصیل نه بند شي. که کوم مشکل دی ملت سره شریک کوي، هر یو کس به والله ښځې به خپل کور کې سره خرڅ کړي او دغه مشکل به حل کړي، اقتصادي مشکل وي. که هر یو مشکل دی موږ سره شریک کوي چې موږ ورته غاړه ور نه کړه، دا مشکل هم حل نه کړو، بیا تاسو په حق استئ. هغه نه بغیر دا زموږ حق دی په حیث یو ملت چې موږ پوښتنه وکړو چې مشکل څه شی دی. اسلام ته اجازه ورکوي، انسانیت ته اجازه ورکوي، د ښځو خپل دی، حق دی، الله دا حق ته ورته نشي اخیستی او ته بیا هم بند دی، موږ بیا هم اطاعت کړی دی. لیکن وضاحت زموږ تا باندې حق دی چې ته ولې بند دی، د کې مشکل څه شی دی، حکمت څه شی دی، دلیل څه شی دی. ځکه یو میاشت نه شو، یو کال نه شو، بل نه شو. دا د اسلام د تور داغ مه جوړوئ، د افغانستان تاریخ تور داغ مه جوړوئ او همچنان د نظام نه خلکو زړه مندوئ. ماشاءالله نظام ښه کارونه کوي، پلچکونه جوړوي، سړکونه جوړوي، حق عدالت یې راوستی. دغه یو کمزورتیا ده، دا کمزورتیا هم حل کوي، سره کښېنئ. که کوم مشکل دی په ملت آواز وکوئ. اول زه او همداسې هر یو افغان، هر یو مسلمان، هر یو انسان دې مشکل ته حاضر دی چې حل کړي. خویندو امید لاسه مه ورکوئ. همیشه په تاریخ کې دا مشکلات راغلي دي، په کرونا کې مشکلات وو، انشاءالله دا مشکل به حل شي. او که چې د تعلیم زموږ خویندو لپاره بند دی او چون دا تعلیمات خراب دي، نو بیا نران ته باید هم بند شي، ځکه همغه تعلیم هغوی کوي. که هغوی ته اجازه ده باید خویند ته هم اجازه وي. که اجازه نشته دی تشریح کوي، مشکل دی شریک کوي چې موږ یې سره حل کړو. لیکن بلا وجه امر ثاني غیر منطقي ده. افغانستان دپاره، اسلام دپاره، نظام دپاره تور داغ دی او دا تور داغ په ځان مه لګوئ.